په خار د مدینه کې چې شپه ورځې اوسېدله ډېر خوند به یې کوله روضې د پیغمبر ته مې نږدې نه ورکتله ډېر خوند به یې کوله په خار د مدینه کې چې شپه ورځې اوسېدله ډېر خوند به یې کوله روضې د پیغمبر ته مې نږدې نه ورکتله ډېر خوند به یې کوله ډېر خوند به یې کوله ډېر خوند به یې کوله رنگین رنگین منظر وې رنگینې خوارې وارې وې خوږې خوږې کیسې وې په مینا محبت مې خپل جانان ذکر کوله ډېر خوند به یې کوله په خار د مدینه کې چې شپه ورځې اوسېدله ډېر خوند به یې کوله روضې د پیغمبر ته مې نږدې نه ورکتله ډېر خوند به یې کوله دنیا غیر سارا نوای بیغمی وای خوشاله زندگی وای چې نخي نشانه د خپل نبی بخوله ولای ډېر خوند به کولای په خار د مدینه کې چې شپه ورځې اوسېدله ډېر خوند به کولای روضې د پیغمبر ته مې نږدې نه ورکتله ډېر خوند به کولی دیدار د خپل نبي راته په مینا را نصیب وای پخوا کې قریب وای نور خلاص وای له هجران را نصیب وای د یار کلی ډېر خوند به کولی په خار د مدینه کې چې شپه ورځې اوسېدله ډېر خوند به کولی روضې د پیغمبر ته مې نږدې نه ورکتله ډېر خوند به کولی په خوله درود سلام وای په لاسو کې مې تسبیح وای ډېر خوند مزې مزې وای په خوند زندګي باندې په زنه ماړېدلی ډېر خوند به کولی په خار د مدینه کې چې شپه ورځې اوسېدله ډېر خوند به کولی روضې د پیغمبر ته مې نږدې نه ورکتله ډېر خوند به کولی نو زه عبدالجلیل توحیدیار خوا کې د جانان وای پورا مې دارمان وای نو زه عبدالجلیل توحیدیار خوا کې د جانان وای پورا مې دارمان وای کلم کپی پلاس کې پر اشعار مې جوړولای ډېر خوند به کولی په خار د مدینه کې چې شپه ورځې اوسېدله ډېر خوند به کولی روضې د پیغمبر ته مې نږدې نه ورکتله ډېر خوند به کولی روضې د پیغمبر ته مې نږدې نه ورکتله ډېر خوند به کولی روضې د پیغمبر ته مې نږدې نه ورکتله ډېر خوند به کولی